د سفر ته بیا هوټلوالو وکړه. سهار د وخته یو بس راغی، موږ یې د تونس ښار ته رهي کړو. په بس کې یوه بریتور سړي د هر ځای په باب معلومات راکول. سړی د ډرایور تر څنګ ناست و، مایکروفون یې خولې ته نیولی و، غږ یې د بس تر پایه رسېده. په عربي، فرانسوي، انګلیسي او جرمني ژبو یې سهار په خیر وکړل. ده به په خبرو کې اول په انګریزي ژبه یو څه ژر ژر وویل، بیا به یې په دې نورو ژبو پسې تکرار کړل. د ځان په باب یې وویل: زه معمر شایق نومیږم، د تونس استوګن یم، خپل ژوند مې په همدې وطن کې تیر کړی دی، اروپا ته نه یم تللی، دا څو کاله کېږي چې له ګرځندوی سره کار کوم. شایق په ونه ټیټ سړی و، بریتونه یې له ورایه ښکارېدل، ډېر پیړ او پړسېدلي وو، سترګې یې ګردۍ ګردۍ خړبخونې وې، ویښته یې ښۍ خواته اړولي وو، ژر ژر یې خبرې کولې، یوه نیمه ټوکه یې هم کوله، له خپلې ټوکې سره به یې خپله وخندل. عجیبه دا چې په هره ژبه چې به یې خبره کوله، له سره به یې بیا په خپلې ټوکې وخندل. د تونس او خلکو تر ښېګڼې یې شکایت ډېر کاوه. د شیدو یو ډول څښاک ملک شیک چې یې یاداوه، ویې ویل: په تونس کې ملک شیک اصلا ملک شاک دی، په څښلو به یې شاک شئ. له دې خبرې سره ښه په زوټه وخندل. د خبرو غوندې خندا هم چټکه وه. ښي لاس ته یې اوبو ته اشاره وکړه. دا مدیترانه ده، 90 کیلومتره هاخوا د ایټالیا سیسیلي سیمه پرته ده. که ډبره ور واچوئ وررسېږي، 90 کیلومتره واټن دی. دلته په تونس کې ایټالیایي خواړه شته، خو هغسې نه دي چې په سیسیلي یا په روم کې یې خورئ. دلته د اسپانیا خوراکونه هم لرو، خو هغسې نه دي چې په مادرید او بارسلونا کې یې وینئ. طبعا خبر یاست چې فرانسه او اسپانیا هم له دې ځایه یوه ناره لرې پرته ده. که هوی نارې کړئ، هلته یې څک غوږونه اورېدلی شي. شایق تر وروستۍ خبرې وروسته بیا وخندل، خپلې خبرې یې په نورو ژبو تکرار کړې. بس یو ځای ودرېد. ده وویل: دلته به لږ پلي وګرځو. چې له بسه کوز شو، ټول یې ودرول، خپله په منځ کې ودرېد. دواړه رغوي یې سره وموښل. دلته یو لرغونی ځای دی، خپلې کامرې راواخلئ، عکسونه اخیستلی شئ. شایق تر مخ، موږ ورپسې وو. په تګ کې له شا داسې ښکارېده لکه ماشوم چې نوې پښې کړې وي، زانګه وانګه روان و. یو ځای ودرېد، غږ یې لږ ټیټ کړ، کیڼ لاس ته یې د یوې غونډۍ په سر په ونو کې پټ ځای راوښود. دا د تونس د ولسمشۍ ماڼۍ ده. که عکس اخلئ، د کامرې سترګه دغه لور ته مه نیسئ. دا اروپا نه ده. اروپا هغه لور ته 90 کیلومتره لرې ده. د مدیترانې دا څپې له سیسیلي دلته راځي. که ډبره ور واچوئ وررسېږي، یوه ناره ځای دی، 90 کیلومتره. له سوس تر تونس پورې ښار 130 کیلومتره واټن دی. دا یوازې 90 کیلومتره فاصله ده. د غرمنۍ په وخت زه ورسره په یوه میز کېناستم. راته ویې ویل: ته هم له اروپا راغلی یې؟ هو، له لندنه راغلی یم. د کوم ځای یې؟ د لندن خو نه ښکاري. د افغانستان یم. او افغانستان! اروپا او افغانستان څومره سره لرې دي؟ په زرګونو کیلومتره واټن دی. له تونس تر اروپا 90 کیلومتره مزل دی. زه اروپا ته نه یم تللی. معمر شایق یوه مړۍ په خوله کې واړوله راواړوله، ورو ورو یې وژوله لکه موړ چې وي. ما یې د فکرونو لړۍ ور پرې کړه. څرنګه دې دا دومره ژبې زده کړي دي؟ د شایق سترګې لکه ژوندۍ شوي چې وي، خوشحاله وبرېښېدې. ګوله ډوډۍ یې تر ستوني تېره کړه. د مدیترانې څپو ته یې په حسرت وکتل، لکه د تیرو یادونو په ورپه زړه کولو کې چې ترې مرسته غواړي. ځواب یې راکړ: عربي مې مورنۍ ژبه ده. فرانسوي دلته په تونس کې دوهمه رسمي ژبه ده. زه چې په ښوونځي کې وم، د تونس له خپلواکۍ ډېر کلونه نه وو اوښتي. ما ګمان کوو چې انګریزان به دا ځل په تونس راځي، او که را هم نه شي، انګریزي مهمه ژبه ده. تونسیان فرانسې ته ډېر تللي وو. ما ویل باید انګلستان ته لاړ شم، هلته به کارونه هم ډېر وي. دغه و چې انګلیسي مې زده کړه. خو انګلستان ته مې تګ ونه شو. د 90 کلونو په سر کې چې د برلین دیوال نړېده، ما ویل جرمني کې به کار ډېر وي. جرمني ژبه مې زده کړه، خو جرمني ته مې هم تګ ونه شو.
سیسیلي درته نږدې ده، ولې دې ایټالیایي نه زده کوله؟ ښه پوښتنه ده. ایټالیا نږدې ده، د 90 کیلومترو واټن دی، خو په ځوانۍ کې ما ایټالیا مهمه نه بلله. ما ویل دا خو یوه نارضای دی، اوس په زړېدو یم، حافظه به راسره ځواني ونه کړي. زوی مې هڅوم چې زده یې کړي، خو هغه انګلیسي ته ملا تړلې ده، وایي دا د انټرنیټ ژبه ده. شایق لا خبرې نه وي خلاصې چې یو چا ترې وپوښتل په تونس کې ولې ډېرې ودانۍ نیمګړې پاتې دي؟ شایق مخ ور واړاوه. موږ له اروپا 90 کیلومتره لرې یو، خو کارونه مو نیم دي. خلک کار شروع کړي، تر نیمه یې ورسوي، بیا یې پام شي چې پیسه پکار ده. کارګر دلته ارزانه دی، خو دا خلک د اروپایانو غوندې نه دي. دا 90 کیلومتره لکه 90 کلونه لرې ښکاري. یو عمر دی. نه پوهېږم چې کله به دا واټن کم شي. د ورځ په پای کې شایق ټولو ته وویل له تاسو ټولو مننه کوم، خدای دې وکړي چې ورځ مو ښه وه. زه هره اونۍ 400 اروپایان په همدې سفر بیایم. که اروپا ته نه یم تللی، دا دی د اروپایانو د خدمت ویاړ دلته را په برخه شوی دی.